خاص په شکل باندې انسان د ګناه څخه خلاصوي. زه تاسو ته نن د ګناه څخه د خلاصوالي یو طریقه درښیم. که تاسو پر دغه ځای باندې ناست صرف هغه طریقه په دې زړه کې عمل وکړئ، دا مې یقین دی د الله په ذات قسم په خپل یقین باندې درته خورم چې الله تعالی دې د ګناه څخه پردیت ځای داسې صفا کوي لکه سړی چې د موره پیدا شي. لیکن څوک الله تعالی اوس هم د صلح منتظر دی، بنده ظالم دی، بنده اوس هم پر دې ځای باندې ناست دی، په خدای قسم دا صلح ته تیار نه دی. اوس هم بنده د عرفات په میدان کې ناست دی او صلح ته تیار نه دی، بیا به بنده څنګه الله تعالی د ګناه څخه وبخښي؟ نن د ګناه څخه توبه کښل غواړي، نن د خپل رب سره وعده کول غواړي، نن د الله تعالی سره صلح کول غواړي، نن الله تعالی سره روغ او جوړ کول غواړي. علامه نووي رحمه الله د مسلم شریف شارح دی او علامه الوسی چې د روح المعانی مصنف دی، هغې د دې صلح دپاره 3 شرطه لیکلي دي. زه تاسو ته هغه 3 شرطه په دې مجلس کې پیښوم. که تاسو په دې خپل زړه کې په دې 3 شرطو باندې عمل وکړئ، زما په خدای قسم داسې یاست لکه د ګناه څخه لکه د موره څخه چې صفا شي، لکه د موره څخه چې پیدا شي. زه صرف دا 3 شرطه درته بیانوم بس. اوس هر سړی صاحب اختیار دی که د خپل رب سره صلح کوي هم د هغې مرضي ده، که نه کوي هم د هغې مرضي ده. اولنی شرط څه دی چې سړی نن د ګناه څخه خلاصوي؟ اولنی شرط علامه الوسی رحمه الله دا لیکلی دی ان یقلع عن المعصیه، چې ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. بس پر دې ځای باندې ناست یم، یا الله چې څومره کلونه راسه وسوله، چې څومره زمانې راسه وسوله او چې څومره مودې او عمرونه راسه وسوله، یا الله جاهل وم، غافل وم، ناخبره وم، ناپوه وم، یا الله ستا دښمني مې په مخ اخیستې وه، نور ستا صلح ته راغلی یم چې په کومه ګناه زه اخته یم، دا ګناه زما څه ځای پر ځای اوس پاته ده. اوس دې هر سړی په ګریوان کې وګوري، هر سړي ته خپله ګناه ور معلومېږي چې زه په کومه ګناه باندې اخته یم. نو اولنی شرط دا دی ان یقلع عن المعصیه، چې ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. لیکن که ته ظالم یې، د الله سره دوکه کوې او دلته عرفات ته رالی او د صلح په اراده باندې ناست او اوس دیم په دې ګناه باندې اخته او د ګناه د پرېښولو اوس هم فکر نه لرې، بیا به د الله تعالی د طرفه صلح او مغفرت د کومې خواهي؟ بیا نسی کېدلی. جانو صاحبانو دا لکه څنګه چې عرفات له دغسې لغړ راغلي په خدای قسم دغې لغړ برته در ووځو. که رښتیا د الله سره صلح کوئ، که رښتیا د ګناه څخه بخښنه غواړئ، پر دې ځای باندې د الله سره صلح وکړئ چې په کومه ګناه اخته یې هغه ګناه ځای پر ځای پرېږده. بس لاس پورته کړه چې یا الله راسه وسوه، نور یې نه کوم، بس ستا سره مې وعده ده، ستا سره مې فیصله ده. تاسو دا نوجوانان زما خبره بده مه محسوسوئ. زه تاسو څه کوم، تاسو ما څه کوئ، زه به تاسو بیا وینم نه به وینم، چې د خیر او د دې وسیلې خبره مې نه سي. په خدای قسم که 2 لا درته وکړم. ګوره په موږ کې بعضې نوجوانان د دې ژیرې خریلو په مرض باندې اخته دي او دا هغه ګناه ده چې دائمة الوجود ګناه ده، او دا کم نصیبه د عرفات په میدان کې ناست دی په ګناه باندې اخته دی، او دا غریب هغې د عرفات د حرم په توابګاه کې روان دی په ګناه باندې اخته دی. او دا د ټولو انبیاو سنت دی. 1,40,000 نبیانو کې دروسه داسې نبي نه دی پیدا شوی چې هغې دا ژیره خریلي، او په 1,15,000 صحابه کرامو کې دروسه داسې صحابي نه دی راغلی چې هغې د ژیره پر دې مځکه باندې نه یې درېدلې. او دا هغه مرض دی چې د قیامت په میدان کې پیغمبر علیه صلات وسلام د دغه امتي د شفاعت څخه منکر دی. نور څه لرو، څه مې کړي دي، کوم عبادت به راسره وړو؟ خدا نخواسته چې د رسول الله د شفاعت څخه منکر سم، بیا زه څومره ظالم یم، څومره بدبخته یم، بیا زما ته څه راپاته دي؟ نو تا اوس هم دې ګناه پرېښولو ته نه یې تیار. صرف په حج کې دې 5 ورځې پرېښوله چې لږ صوفیګرات ته یې خلک وویني، خلک مې پر تنجانو مچوي چې هلته ورغلی نه یم، بیا چاړو پر تېرومه. نو دا اوس ستا توبه ده؟ دا اوس د الله سره صلح ده؟ دا اوس تا دا ګناه ځای پر ځای پرېښوله؟ په دغه شکل ته الله تعالی معافوي؟ نو ګوره که رښتیا سړی معافي غواړي، د الله تعالی سره صلح غواړي، اولنی شرط دا دی ان یقلع عن المعصیه، چې ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. او د الله سره به که ته دلته ناست یې
او دلته دې اوس بیا د ګناه اراده کړې ده. مولانا روم رحمت الله علیه وایي سبحه در کف اوس خو د تسبیح په لاس کې دي، توبه بر لب په ژبه خود وایه چې استغفر الله، او دل فره شوق ګناه اوس دا د ګناه په نیت یې چې ته ودر ووځمه این معصیت را خندمې آیت بر استغفار ما. په خدای قسم دا توبه پر ما ورته خاندي چې دې پاگل ته وګوره، په لاس کې څه دي، په خوله باندې څه دي، په زړه یې برته څه دي. او دغه 5 ورځې چې تا ویښتان پرېښول دا توبه نه ده، دا د الله سره مذاق و مسخرې دي، او الله تعالی په مذاق و مسخرو نه خطا وځي. ما به خود خطا باسي، بل سړی به خود خطا باسي، بل به خود خطا باسي. الله دې په الله قسم په حډو په مزغو باندې خبر دی. ځکه د توبې دپاره اولنی شرط که په رښتیا الله له راغلي یاست، که په رښتیا د الله سره صلح کوئ، او که په رښتیا د دې خیمې دروازې څخه د ګناه څخه صفا وځي، نو اول شرط دا دی ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. اوس به په دې زړه کې لا دا فیصله کوي چې بس الله پاکه سوله. بعضې خلک دا وایي چې ټوله دنیا، که ټوله دنیا عرب و عجم د ژبې کونډیوالی خورېوالی کوي، په دې ټوله دنیا کې ما او تا ته نه روا کېږي. او تاوان دا دی چې کومه ګناه دې سپکه وبلله چې ټوله دنیا پاخته ده، الله تعالی پر هغه ګناه باندې د توبې توفیق سړي ته نه ورکوي، د هغې ګناه سزا الله تعالی په جهنم کې سړي ته خامخا ورکوي چې کومه ګناه بغیر د توبې د سړي د ځانه سره یوړه ده. ځکه ما درته ویل دا دائمة الوجود ګناه ده، خلکو دا ډېره زیرونکې ګناه ده. زموږ دې علماو کې یو عالم تېر سو فیضي شاعر، کله زه د هغې واقعه بیانوم، په دې هندوستان کې تیر سو، ډېر لوړ سړی و. هغې یو تفسیر ولیکئ د قرآن کریم د الف لام میم صدر والناسه پورې، دا ټوله د قرآن تفسیر بغیر د نقاطو ادا کوي، یعنې د ټکي او د نقطې والا حرف یې نه کوي استعمال. په هندوستان دی په دې شیراز په ایران کې اوسېدی. په هندوستان کې یو عالم چې دا تفسیر وکاته باره ډېر حیران سو چې الله دې سړي ته خدای څومره ذکاوت، څومره فطانت او څومره پوهي او دماغ ورکړی دی، او د دې تفسیر یې په کوم شکل باندې کمال کړی دی. برای د هندوستانه څخه دا نیت وکړئ چې دا سړی به وینم، د دې سړي په اراده باندې به ورځم. د هندوستانه څخه چې رالی، شیراز نه رالی، ایران نه رالی، دستې یې د فیضي شاعر پوښتنه وکړئ چې دا سړی چیرې د فیضي شاعر په تصوفو کې هم ډېر مخلوق چې کله رالی برای معلومات وکړئ چې کور معلومات وکړئ، هغه ورته هغه په حمام کې د حجامت برابروي. دی چې رالی هغه د حمامي و کرسۍ کې ورته ناست دی، حمامي ژیره ورخورئي. بره دی ډېر په حیرت باندې ورته ولاړی چې زه د هغه ځایه څه د دې سړي د دید دپاره رالم. بره ورته هغه ریشمې ته راشي، هغه ژیره خورئ. هغه فیضي شاعر څه ورته ویل، بلې ریشمې ته راشم ولیکن دل مسلمان نه مې خراشم، ژیره خو خوریم چې چاته تکلیف نه ورکوم، دین دا دی چې چاته تکلیف مه ورکوه. هغه څه ورته وایي، ورته د مسلمان زړه خو نه زیری، ورته دل مسلمان تو نه مې خراشي، به خدا دل رسول الله مې خراشي. د مسلمان زړه نه زیری، په خدای قسم د رسول الله زړه زیری چې پر کومه زنه باندې ته په نرو چاړه راکشی، داسې بوله لکه د رسول الله پر زړه باندې دا چاړه راکشېږي. په دې باندې د رسول الله زړه زخمي کېږي، او په دې باندې د رسول الله زړه ته درد رسېږي، په دې باندې د رسول الله زړه ته تکلیف رسېږي. دې ته وایي هغه ګناه بې لذت. خلکو دې کې خوند څه دی، په دې کې مزه څه ده، په دې کې ستا ښایست څه دی، په دې کې ستا شکل څه دی، لیکن په دې باندې د رسول الله زړه زیرول دي. او که ته روان اوس د رسول الله روضې ته او د رسول الله پر زړه باندې سهار و ماښام چاړه ورتېری، نو بیا خو ستړې سودا ده، بیا خو تاواني سودا ده، بیا خو ګرانه سودا ده. خلکو خپله خوښه مې ده، که پرېږدی یم ستاسو خوښه ده، که نه پرېږدی یم ستاسو خوښه ده. زه وایم چې د اجر نوم در باندې ولاړ شو، نور نو سړی بد ایسېږي. بس په دې عرفات کې د الله سره وعده وکړئ، د الله سره صلح وکړئ، د الله سره قول وکړئ چې الله ډېره راسه وسوله، نور یې نه کوم، ستا سره مې وعده ده او ستا سره مې صلح ده او ستا سره د دې وعدې وفا کوم. یا الله په دې ګناه ډېره زمانه اخته وم، د دې ګناه څخه نور لاس پر سر یم. یا الله چې تېره ده در هغه راوبخښه، په خدای قسم داسې در بخښي لکه د مور څه چې پیدا سوی. نو یوه ګناه په ګناه که د ځان معافوئ، اولنی شرط په ګناه کې دا دی ان یقلع عن المعصیه، خلکو ګناه بر ځای پر ځای پرېږدئ. دا نسي کېدی، نه مسخرې دي، نه لطیفې دي،
نه سیر دی نه منظره ده نه سیاحت دی چې ترالی د عرفات په میدان کې ودرېدې او د عرفات وقوف دې وکړې برته کور ته روان شوې او خلک به ستا څه دعاګانې غواړي او ته به د ګناه څه دی صفا لکه د موره څه پیدا شوی چې د الله څخه په عرفات کې صلح ته نه یې تیار څه خارې به د ګناه څه صفا سي خالي د عرفات خاوره سړی نه صفا کوي دلته راتګ د الله سره صلح سړی صفا کوي د الله سره رابطه د الله سره علاقه او د الله سره جوړه وروغه نو اولنی شرط د ګناه د پرېښولو که سړی صلح ته نن کوي اولنی شرط دا د ان یخلع عن المعصیه علما ناستې زه د دا الفاظ درته ویمه چې اولنی شرط دا دی ګناه به ځای پر ځای پرېږدي دا نه معنا چې تسبیح دې په لاس کې دي توبه دې پر ژبه ده او په زړه کې اوس هم د ګناه ارادې لرې او د ګناه فکرونه لرې بیا دغه عرفات دغه توبه او دغه صلح دا پر تا باندې خاندي وایي ته دې لیوني ته وګوره دی په کومه په مخه راخیستی او دویم شرط علامه علوسي رحمه الله لیکلی دی که سړی د عرفات په میدان کې رښتیا د ګناه څخه صفایي غواړي دویم شرط یې دا دی وان یندم علیها پر تیره ګناه به پښیماني کوي بس پښیماني څه ته وایي الندامة تألم القلب دا زړه به دې دردېږي چې یا الله څومره کریم ذات وې یا الله ما ته دې څومره نعمتونه راکړي دي کور دې راکړی دی بچان دې راکړي دي عزت دې راکړی دی زما غوندې انسانان په کینسرو په هسپتالو کې پراته دي زما غوندې انسانان په فکرونه کوي زما غوندې انسانان په جیلو کې پراته دي او زما غوندې انسانان د خلکو په بدیو په تکلیفو باندې اخته دي یا الله ما ته دې څومره ښه زندګي راکړې ده لیکن زما څه په ناپوهۍ کې ستا دښمني سوې ده یا الله زه پر دې دښمني باندې پښیمانه یم نو دویم شرط دا دی وان یندم علیها پر ګناه به پښیماني کوي او ما درته ویل پښیماني دې ته وایي چې دا زړه به دې دردېږي او د زړه د دردېدو علامه دا ده چې د کوم چا زړه ودردېږي د هغې در سترګو باره اوښکې راتویږي ځکه الندامة تألم القلب او زړه به دې دردمن کوي او پر دې باندې چې الله زما سره څومره تېره سوله نو پر هغې باندې زه پښیمانه یم ګورئ ندامت او پښیماني سړی د کوم ځایه څخه کوم ځای ته رسوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی ما من عبد الا ويخرج من عینیه الدموع یو بنده دی د هغې د سترګو څه اوښکه راووتله وان کان مثل رأس الذباب که څه د مچ د سر غوندې ده ثم یصیب حر وجهی د دې مخ سپینوالي ته راورسېده الا حرم الله علیه النار الله تعالی پر دې اوښکه باندې جهنم حرام کړي الله تعالی پر دې مخ ټولو باندې جهنم حرام کړي حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې الله ډېر رحیم ذات دی دا نسي کېدی چې د سړي پر مخ دې اور حرامي او نور بدن دې په اور کې چې کله پر مخ باندې اور حرام سو ټوله بدن باندې اور حرام سو پر دوه څاڅکي باندې پیغمبر علیه السلام قطرتین حرمه الله علیه النار پر دوه څاڅکي باندې الله تعالی د جهنم اور حرام کړی دی دوه څاڅکي الله تعالی په جهنم په اور باندې نه سوځي بس یو قطرة دمع تخرج من خشیة الله یو چې د وښکو څاڅکی د سترګو څخه د الله د بیرې سره ووتی دغه وښکو پر څاڅکي باندې د جهنم اور حرام دی وقطرة دم شهید تخرج فی سبیل الله د شهید د وینې څاڅکی چې د الله په لار کې توسو پر دې باندې هم د جهنم اور حرام دی مولانا روم رحمت الله علیه وایي کې کونت شاه مجید الله څومره بهترین ذات دی که اشکرا در وزن باخون شهید نن د ګناهګاره د سترګې اوښکه په وزن کې د شهید د وینې د څاڅکي سره برابره ده نن که د ګناهګاره د سترګو څه اوښکه راوځي الله تعالی دومره قدر او عزت ورکوي لکه د شهید د وینې څاڅکی هغې باندې چې الله جهنم حرام کوي نن د ګناهګاره پر اوښکه باندې هم جهنم حرام دی نو خلکو دویم شرط دا دی پر تېره ګناه چې څومره راسه سوې ده کمی په سترګو ګناه کړې ده کمی په ژبه ګناه کړې ده کمی په غوږو ګناه کړې ده کمی په اندامو ګناه کړې ده پر هغې ګناه به الله تعالی ته پښیماني کوئ تاسو ګورئ پښیماني کوم ځای څه کوم ځای ته سړی رسوي بني اسرائیلو کې یو ګناهګاره دی هغې ټوله زندګي په ګناه کې تېره کړه چې کله د هغې ټوله زندګي په ګناه کې تېره سوله حضرت موسی علیه السلام باندې وحی رالی وای دا ګناهګاره د کلي ولات ووایه چې دا ګناهګاره د کلي وباسئ ورنه داسې نه د دې د ګناه په خاطر پر دې ټوله کلي د ډبرو د کاڼو بارانونه اوسي
الله به مې د دې ګناهګاره په خاطر باندې ټوله غرق کړي. ورسه موسی علیه السلام ته وایي دې کلي والا ته ووایه چې دا سړی د کلي څخه نور پسې واخلئ، داسې نه وي چې کله یې د ده په وجه غرق شي. چې کله کلي والا ورته موسی علیه السلام خبره وکړه، کلي والا رالو، هغه ګناهګاره یې د کلي څخه ویستی. چې کله یې ګناهګاره د کلي څخه ویستی، هغه یې 2 3 ورځې په ځنګله کې ګرځېدی. چې کله وږی شو، د ځنګله پاڼې خوړلې، د پاڼو د خوړلو څخه وروسته باره ناجوړه سو، برته د کلي پر طرف را روان سو. چې کله د ځنګله سره واتی، نور د پښو د چله ولوېدی. آخر پر یو مځکه باندې پرېوتی. دا یې یقین سو چې زما زندګي ختمیږي. باره ډېره پښیماني ورته ودرېده، ډېر افسوس او ډېر ارمان پر خپله زندګي ورته ورسېده. باره څه ورته یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفره. الله تعالی ته ویې الله هغه ذات چې نه ګناه تا ته تاوان درسوي، نه عبادت تا ته ګټه درسوي. والله لو علمت ان في عذابي يزيد في ملكك. یا الله که ما ته دا را معلومه سي چې ما ته په عذاب را کولو ستا خدایي زیاتېږي، په خدای قسم که بخښنه وغواړم. که دا را معلومه سي چې ما ته په معافي کولو کې ستا په خدای کې کمی راځي، یا الله بخښنه نه غواړم. لیکن نه په عذاب را کولو کې الله ستا خدایي ته ګټه رسېږي، نه په مغفرت کې تا ته تاوان رسېږي. د سترګو څه یې اوښکې بهیږي، باره پر هغه ځای باندې وفات سو. حضرت موسی علیه السلام ته دستي وحی راغلی. حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی جبرائیل علیه السلام راوستی، ورته یې ورسه په دې ځنګله کې زما یو دوست پروت دی، په قوم کې اعلان وکړه چې کوم چا د دې دوست په جنازه کې شرکت وکړي، زما د طرفه ټولو ته مغفرت شي. حضرت موسی علیه السلام په خپله راځولي. بني اسرائیل ټول په منډه باندې رالو چې د الله یو ولی په د ځنګله کې پروت دی چې د هغې په جنازه کې چا شرکت وکړه، د ټولو بخښنه کېږي. کله چې خلک رالو، موسی علیه السلام رالی چې ویې کتل هغه ګناهګاره دی، چې زناکاره دی و، شرابي دی و، ناروا دی و، او ډاکو دی و، د دنیا ګناهګارو باندې لړلی، او خلکو د الله د ډېرې د دې کلي څه ایستلی و. که پروت دی هغه بنده پروت. قوم دستي موسی علیه السلام، ای موسی تا خو موږ ته ویل چې یو ولي پروت دی، دا خو زموږ د کلي د ټولو څخه غټ مجرم او ګناهګاره پروت دی. الله تعالی دستي موسی علیه السلام دستي د الله سره راز و نیاز کوي، وینا کوي. الله تعالی ورته ای موسی لما اصابته سکرات الموت، چې کله پر دې بدبخته باندې د مرګ غوټه را ورسېده، فرآ یمینا و یسارا، یو ځل یې دې طرف ته وکتل، بیا یې دې طرف ته وکتل. فلا یجدو حمیما ولا قریبا، نه دوست ستا، نه غمخوار ستا، نه تسلی والا څوک ستا. نو فرآ نفسه حقیره و ذلیله، دا ځان ډېر خوار ور معلوم سو، ډېر ناامید او ډېر پښیمانه. ورته یې موسی دا کم ظرفه و. ورته یې موسی زما دې په خپل عزت و جلال قسمې چې ده ما ته پښیماني وکړه، زما رحم دومره په جوش کې راغلی که د قیامت د ټولو انسانانو مغفرت غوښتی وی، ما به ټولو په جولۍ کې ورچولی وی. نن د صرف د خپل ځان مغفرت وغوښتی، که د قیامته پورې ده د ټولو انسانیت مغفرت غوښتی وی، دا زما دوست، ما به ټولو په جولۍ کې ورچولی وی. خلکو چې سړي باندې کله پښیماني راسي، خلکو چې سړی کله په خپله ګناه باندې الله ته پښیماني وکړي، بیا خو الله تعالی انسان سره ډېره اساني کوي. بیا خاص کر د عرفات میدان، نن الله تعالی دې بنده ته څه وایي، بنده که ستا ګناه دومره ډېره سي چې د دې مځکې څه پر لکشېږ دې در اسمانه پورې ورسېږي، زه به نن ولا ابالي، پر ما باندې څه باک نه کوي، زه نن ټوله بخښم. که ستا ګناه دومره ډېره سي چې هغې پر دې مځکه باندې سره وغوړی، د شرقه تر غربه، د جنوبه در شماله دا ټوله فضا ونسي، لاتیتو بقرابها مغفرة، زه به نن دې مځکې له د هومره مغفرت و بخښنه راوړم، نن ستا ګناه په هر شکل باندې زه بخښم. خلکو نیکبختي وکړئ، خلکو سعادت وکړئ، نه معلوم چې را روان کال بیا د چا زندګي یې که نه یي. ډېر خلک تیر کال په دې عرفات کې حاضر و، نن د هغې تاسو ورسئ په قبرو کې په کوم شکل پراته دي. نن دغه نیکبختي الله تعالی ما او تا ته را نصیب کړې ده. نن الله تعالی ما او تا خپل کور ته د میلمه په شکل باندې راغوښتي یو، او الله تعالی زما او ستا نن د صلح په انتظار دی، او نن ما او تا د الله تعالی سره که صلح نه وکړو، دا به زما او ستا ډېره بدبختي، دا به زما او ستا ډېره کم نصیبي، دا به زما او ستا